بسم الله الرحمن الرحیم. یو نظم دی چې د باکر صاحب په جواب کې هغه ته ډالۍ کوم. د نظم عنوان دی چې زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. زه صفتونه د جهان او د خپل ځان نه کړم. زه چې څه کوم هغه ستاسو په تاوان نه کړم. زه په خدمت د هر افغان باندې ګمان نه کړم. د خپل وجود پر هر پسې ارمان نه کړم. تر څو چې نوم یې په نړۍ کې تر اسمان نه کړم. تر هغې نه کښېنم چې جوړ افغانستان نه کړم. زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. ثواب دپاره به په لاس کې د عذاب بخلم. د دغې دور د ملا نه به شباب اخلم. دومره به ستړی وم لیمو کې به دریاب اخلم. د پښتنې خاورې نظام به انتخاب اخلم. حیران به پاتې کړم دشمن چې ترې جواب اخلم. د خپل وطن به ترې ذرې ذرې حساب اخلم. زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. تا مې وطن چې ورانول نو ستا زړه نه خوږېده. په بې رحمۍ د خلکو وژل نو ستا زړه نه خوږېدل. چې مکتبونه دې سېزل نو ستا زړه نه خوږېدل. په خپلو وینو لمبېدل نو ستا زړه نه خوږېدل. چې ارمانونه قتلېدل نو ستا زړه نه خوږېدل. د دومره میندو چې ژړل نو ستا زړه نه خوږېدل. زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. نور د دې ښار دا ژړاګانې اورېدلی نه شم. د خپل ملت سترګو کې اوښکې نور زغملی نه شم. د خپل بچیو جنازې برداشت کولی نه شم. د خپل زړګي پر هر ټوټې راټولولی نه شم. نور په دا سره سکروټه ځمکه ګرځېدلی نه شم. د حق ملګری یم ژبه بندولی نه شم. زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. دا سړی څوک دی چې بچی د خپلې مور وژني. دلته به څنګه امن راشي چې څوک رور وژني. دلته سیندونه وژني، غرونه وژني، شور وژني. دلته کې ښار وژني که کلی سپین او تور وژني. دلته فنکار وژني، رباب او ټنګ ټکور وژني. دا لګېدلی اور د چا دی راته کور وژني. زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. دلته د یو بل په دردونو چا صرفه ونه کړه. دلته په جاز او په ټنګونو چا صرفه ونه کړه. په دې سپېڅلو جوماتونو چا صرفه ونه کړه. د ځان دپاره په جنګونو چا صرفه ونه کړه. او په دغې خاوره د بمونو چا صرفه ونه کړه. د اقتصاد په ارزښتونو چا صرفه ونه کړه. زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. ولسه راشه ودرېدو کې مې ملګری نشته. او د ګران وطن په جوړېدو کې مې ملګری نشته. د دې دشمن په ورکېدو کې مې ملګری نشته. د دغې اور په مړ کېدو کې مې ملګری نشته. د دغه کفر ختمېدو کې مې ملګری نشته. او د دې بدلون را رسېدو کې مې ملګری نشته. زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. دا د چا دین د چا مذهب د چا ایمان نه مني. د فرعونیت دعوه چې کړي هغه مشران نه مني. څوک چې راځي او بېرته ځي د چا تاوان نه مني. دومره سرشوخه دي ګزار د چا په ځان نه مني. دا خاوره ډکه د غیرت د بدماشان نه مني. د غلامۍ خبره هېڅکله افغان نه مني. زما د قوم ولس وطن باچا خبره کوي. څوک چې بزدل وي قلمیاره د بل شان خوښوي. څوک چې پښتون وي هغه لوی افغانستان خوښوي. څوک چې پښتون وي هغه لوی افغانستان